درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته وړاندې کوم. نن به موږ د سیاست او اخلاقي ارزښتونه تر سرلیک لاندې په اړه خبرې او بحث کړو. هیله ده چې دا بحث به ستاسو لپاره ګټور او د پام وړ وي. سیاست او اخلاقي ارزښتونه. خلک سیاست او سیاسي لارې چارې د ټولنیزې اخلاقي ارزښتونه او چلندونه په رڼا کې ګوري او په تضاد لیدو یې نه هلې کېږي. تاریخ ښودلی دی چې سیاست او اخلاقي ارزښتونه هیڅ اړیکې نه لري. د سیاست موخه یوازې خپلې موخې ته رسېدل دي او تر رسېدو وروسته دې ته نه لیدل کېږي چې له کومه لارې ورسېدی. په هم دې خاطر چانکیا په ارشاسته کې او مکیاولي په پرنس کې د سیاسي موخو ترلاسه کولو لپاره ټول وسایل سم ګڼلي دي. موخه چې ترلاسه شوه بیا څوک دا پوښتنه نه کوي چې اخلاقي ارزښتونه مراعات شو که تر پښو لاندې شو. په سیاست کې چې لومړی او وروستۍ موخه د ګټې ترلاسه کول شي نو سیاسون او حکومتونه ځان ته اخلاقي ارزښتونه په خپله ټاکي چې خپلو موخو ته جواز ورکوي. مثلا شاهجهان چې په تخت کښېنستی د تخت ټول داوکیر یې ووژل. په دې کار ترې خلک خفه شول چې بې ګناه خلک یې ولې ووژل. خو د دربار یو مورخ صالح کانوا په خپل کتاب عمل صالح کې دې کار ته داسې اخلاقي جواز ورکړي چې که د تخت داویګیر ژوندي وي واک پر سر به شخړې کولی، زرګونه خلک به مړ شوي وای، وینې به بهېدلې وای. نو د دې ټولو شخړو د مخنیوي لپاره چې د تخت داویګیر ووژل نو ځکه جواز هم جوړېدی. اوس د دې جواز له مخې که څوک خپل وروڼه د واک لپاره وژني هم خیر دی، کوم ستونزه نشته. که هر واکمن داسې کار وکړي دا کار یې د خلکو او هیواد په خیر بلل کیږي. لنډه دا چې سیاست او هر وخت ځان ته خپل اخلاقي ارزښتونه ټاکي او کارونه پرې سم ثابتوي. استعمارګرو چې اسیا او افریقا کې هیوادونه استعمارول همدا جواز یې درلودی چې د دې ځای خلک ناتمدن دي، تمدن نه لري، موږ تمدن ورزده کوو او په عیسایي باندې دوی ته دنیا او آخرت شجده کوو. معاصره نړۍ کې چې امریکا تبلیغات ګورو داسې ښکاري لکه ځان ته چې د نورو هیوادونو نیولو او هغو د زیرمو کارولو جواز ورکوي. په عراق کې د برید اخلاق جواز دا و چې صدام حسین ډیکټاتور دی، یعنی امریت کوونکی استبدادي حکومت ساتلو والا دی، خپل خلک یې ووژل. دا کار یې انسانیت پر ضد و، نو له واکه باید لرې شي. همدا جواز و چې امریکا کاروي. دوی ویل چې دا کار د امریکا په څیر د یو ستر هیواد مسؤلیت دی، یعنی ذمواري ده. بل یې ویل چې د عراق اتومي وسلې لري او نړۍ ته خطر دی، خو امریکا خپله تر دوی ډیرې لري. تر څنګ یې د اوازه هم ګډه کړه چې دا جګړه د لویدیځ تمدن او ارزښتونو د خوندیتوب په خاطر کیږي، ځکه عراق یې مخالف و. تر ټولو لوی دعوا یې دا وه چې عراق کې به ډیکټاتوري پر ځای ډیموکراټیک جمهوري ولسواکي نظام راوړو. افغانستان ته جواز دا درلودی چې نړۍ د تهرګرو په پنجو کې ده. د دغه خطر ختمولو لپاره بې بمبارونه وکړل، عوام خلک بې ووژل. دوی په خپل دې کار ته ځکه خفګان نه ښایي چې خپل تمدن ساتنې لپاره کوي. په ګودنامه کې بندیان محکمې ساتل کېدل. دلیل یې دا ښودی چې دا خطرناک بندیان دي، نه پرې محاکمه کیږي او نه د ځان دفاع حق لري. دوی یې وځورول او په خپله خوښه اقرار تر واستوي. دې سره امریکا امپریالیزم د ګټو لپاره دا بیان ازادي، د بندیانو حقونه، د زورونې ضد قانون او ملتونه پوهول ټول ارزښتونه تر پښو لاندې کړل. اوس بندیان پټ نیول کیږي او پټ ساتل کیږي، حتی هیڅوک هم نه پوهیږي چې څه ورسره کیږي. د امریکایي امپریالیزم اغیزه پر نړۍ سربیره خپله په امریکا هم کیږي. هلته دولت منتقدین یعنی تنقید کوونکي، نیوکه کوونکي ویرول کیږي، د هغوی اړیکې څارل کیږي. پوهنتونونو کې ګوري چې محصلین کوم کتابونه لولي او د سیاست په اړه څه نظر لري. امریکایي امپریالیزم ټوله نړۍ ویرولې ده. د دوی شرط دا دی چې یا د دوی ومنل شي یا به د عراق او افغانستان له برخلیک قسمت سره مخ شي. دوی خپلې دغې سیاسي موخې د خپلو رامنځته کړو اخلاقي ارزښتونو په مرسته ترلاسه کوي.